سلامونه دوستانو یارانو خپلوانو او عزیزانو هغه ټول خلک چې ما ویني په دې ویډیو کې تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې چې ټول جوړ او روغ اوسئ د ښه صحت خاوندان اوسئ راسن به مسلې ته ورسم مسله په دې کې ده چې تاسو تر موږ ډیر ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې بېوزلي بېچارهګي او مجبوریت بېداد کوي په خلکو کې او دا چې د کرونا مریضي د هغې مسلې په ډیرولو کې نور هم لاس په کار شوی ده دا معنا چې خلک یې مجبور کړي دي چې په کورو کې پاتې شي او دا د روژې میاشت پر راتګ د روژې میاشت شروع شوې ده نو موږ دلته په امریکا کې هغه دوستان او خپلوان چې سره یو ځای وو دا تصمیم مو ونیوی چې د یو څو بېوزلو فامیلو سره په کندهار په منطقه کې کومک وکولای شو نو ستاسو څخه مو سترګې مو ستاسو خواته دي هغه په دې خاطر چې ستاسو څخه د کومک ته ضرورت لرو چې یو څو فامیله مشترک وپیژنئ تقریبا 10 فامیله د 15 تر 10 فامیله ترمنځ مشترک وپیژنئ چې موږ وکولای شو د دې د کومک شرایطو آینده سټپونه به خبرې سره وکړو په دا اوسنی حالت کې غواړم دوستان دغه یو کار وکړي چې کته څه کولای شي او ستاسو لپاره امکانات چې یو څو فامیله راوپیژنئ چې دغه رقم اشد ضرورت کومک ته ضرورت لري نو دغه سره به مالی کومک نه مګم د خوراکي موادو کومک به سره وسی نو موږ غواړو که ستاسو لپاره ډېر مشکل نه وي که څوم په پیژم چې د کرونا د مریضي وخت دي سړی د کور څخه ډېر نس راوتلی مګم که ستاسو لپاره دغه امکانات چې یو څو بېوزلي فامیلونه چې دغه شي ته ضرورت لري نو هغه موږ ته راوپېژنئ بیا به موږ پر آینده سټپو باندې ستاسو سره خبرې وکړو چې اول مو دغه فامیلونه وپېژندل چې دا څو فامیله دي او څونه کومک ته ضرورت لري بیا به خبرې سره وکړو نور نو ښه ورځ ولرئ د خدای په امان